پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شې، وخت په خیر، خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب، پاکستان له افغانستان څخه غوښتنه کړې چې د دوی امنیت باید کابل ورته تضمین کړي. فکر کوئ چې په نړیوالو اصولو کې یا په ټوله کې د نورو هیوادونو اړیکو ته په کتو داسې یو څه په رښتیا هم شته دي او که نه په ټوله کې غیر قانوني دي؟ مننه جناب لاله صاحب، تاسو ته تخنیکي همکاران لیدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. یعنی یقینا دا خبر ما نن واورېدم، یعنی ما ته خندا راغله، یعنی ټول خلکو ته خندا راځي چې دا کورنۍ امنیت دی په هغه هېواد باندې چې ته هغه ته ضعیف هېواد وایې، ته هغه ته بې ثباته وایې، ته هغه هېواد ته وایې چې شتمنۍ چې نه لري، او بیا راځې بیا هغه تاییدوي چې هغه زبرځواک هېواد ده، قوي هېواد ده، له تا نه غښتلی ده. بله دا یو. بل په همیشه نارې وهې چې ټي ټي پي په افغانستان کې ده، ټي ټي پي په افغانستان کې ده، بیا وایي چې پاکستان کې امنیت ټي ټي پي خراب کړی. خو دلته چې دلته بیا څه کوي؟ نن بیا تاییدوي چې ټي ټي پي پاکستان کې ده، افغانستان دی وغواړي ته کنټرول کړي. کله وایي دلته ده، کله هلته وایي دلته ده، کله د خپله خبره ځل نقیص کول. بیا کله چې تا ته ویل کېدله چې دلته مداخله مه کوه او دا مه کوه، بیا دا مسله کورنۍ د افغانستان ده. نن بیا ټي ټي پي د موږ خبره شوله، یعنی غیر مستقیم دا تاییدې سره ټکه پورې د موږ خاوره ده، او هلته څه کړنه کېږي هغه مسؤلیت افغانستان مرکزي اداره لري. دا بیا صحیح. بیا نور له غجې نه د کډه بار که وسلې لرې کله تر اټک نه اخواته د جلم نه تر شیرخان قلعه مارګلې نه اخواته باید ته ډډه دې واړې. د جلم بازار د موږ اخري سرحد له هندوستان سره و، ځکه ته دا منې اوس هلته چې څه کېږي هغه باید افغانستان مسؤل دی. بغیر هغه نه څنګه د تا چې 6 میلیونه پوځ لرې، 6 لکه، او تر 1 میلیونه پورې ملیشې او نور، او په دیوران فرضي کرښه دی، ازغم تارم بند کړه د امریکا په پیسو، امریکا درته بند کړه، د سعودي په پیسو. بیا دا د صفایي د دراواله دا راځي وځي بیا ورته ناست دي. بله مارد صاحب، فکر نه کوئ چې دا په ډېره بښنې سره فکر نه کوئ چې دا د پاکستان له لوري څخه یو ډول بانه جوړول دي، یو ډول اوبه خړول او ماهیان نیول دي؟ نه دا داسې چې موږ بارها ویلي دا یو پروژه ده. صفا خبره زما موخه مذاکراتو کې ده مارد صاحب، زما موخه مذاکراتو کې ده چې مذاکرات کې دوی دا ډول غوښتنې لري. نه مذاکراتو من دوی باور نه لري، دوی ژمنه دي ګوره په سپین بولدک کوي. بله یو خوا مذاکره کوم، بلې خوا ډزې کوم. یوې خوا نه مذاکرې ته ځم د سولې خبرې، بیا راځم بانې کوم ټي ټي پي بوزه ته کنټرول کړه. لکه موږ چې ورته وایو چې راسه دغه یو ډله پیدا سي په افغانستان کې، ورته دا پاکستان راز دا ویس اسلام آباد ته کنټرول وکړه. دا امکان لري مثلا کوم چې تاجکای، چشنای، نوزت اسلامي تاجکستان او څوک راسي، یا کوم جيش العدل ایران راسي، ورته راز دا ویس ته کنټرول وکړه. بله ګورې دا ما ویلې دی بانې پرمې پدې کې دا پروژه ده. بله دا غواړي ګورې په دا وخت و پروژه غر ورکړي د خپل اهداف دپاره، دی پکې کمیشن اخلي، د سیمې هېوادونه پې خبر دي، ټول پې پیږي په دې غواړي تهدید جوړ کړي، دا سیمه ناارامه کړي. بنا افغانستان لپاره پکار ده، تاریخ ښودلی چې پاکستان ژمن نه ده، ثبوت پرونی سپین بولدک ده. دلته 2 کاره باید وکړي، یو د سیمې هېوادونه باید پې خبر کړو، یو ناست سره وکړو چې پاکستان د غرب په اشاره دغه سیمه بې ثباته کوي، دا تهدید ټولو ته ده، راځئ تدابیر ونیسئ په جمع. او دننه باید امارت اسلامي خپل تدابیر اظهارات ونیسي. که چېرې ډزې کوم حمله یې کوله، بالمثل حمله پرې وکړي، حد اقل د شاته باداران پوه سي چې دا وطن بې صاحبه نه ده او آرام ورته نه کېني، خپل دریځ کې او تغییر راولي. بغیر هغه یو کډوال راوستل، له بلې خوا نه بیا دلته جګړه کول، هلته بیا مذاکره باندې کېناستل، دا خو سیاست ته چې کله چې میز ته ځې ډګر د جګړې به ګرم ساتي، سات امتیاز یا توهلی کوم امتیاز دی، د سولې امتیاز نه، هغه پروژه او پلان تطبیقولو
امتیاز اخیستو دپاره چې هغه فشار راوړي. درست مارج صاحب پاکستان په کومه ژبه پوهیږي؟ مارج صاحب په ډیره بخښنې سره پاکستان په کومه ژبه پوهیږي؟ دوی برید وکړ، اسلامي امارت ورته کلک ځواب ورکړ، ترڅنګ ډیپلوماسۍ کې هم هغه څه چې ټولو ولیدل چې د قطر په ناسته کې بیا د ترکیې اوس نن بیا ډیپلوماسي هم ورسره کارول شوې، جګړه هم ورسره کارول شوې. پاکستان په کومه ژبه پوهیږي مارج صاحب؟ پاکستان خو چارواکي واضح درته شرع نه لري، دغه اتاویا کاله خو سره ده پر مشراب خبره که سبا ته وناسه اپولوجایز دا خپل مشران یو خبره کې پر ابر وزیر خارجه ویل او موږ ته شین چای سکلو په کابل کې تاوان وکړ. د دې اوس وخت نه صدا سره تشویق دا ډیره به شرم به عزت خبره د ځان لپاره دی کوي خو هغه یو بل آباد لري په صورت باندې یعنی د به شرمارنګي له خلی وزي په پارلمان په دوی همیشه داسې کار کړی دا کوم چاته مخ لري نه ایران ته چین سره مو هلوس نه افغانستان خو ټول خلک تباہ برباد 1 میلیون ته کې جای ورکړي هغه به مشکوري 40 ملت زوراوله 40 ملت په ضد جنگ کړي. بل پښتنه دلته دا مارش په ډېر بخښنې سره بل پښتنه دلته دا چې حالته مذاکرات تر سره کېږي په ترکیه کې لوړپوړي پلاوت لري د دوړو هیوادونو لخوا. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وخت نا وخت دا څرګندونې کوي چې که د بیلګې په توګه که مذاکرات کامیاب نشي موږ به دا وکړو یا به د بیلګې په توګه موږ به دغه اقدام واخلو. فکر کوئ دغه خپله د مذاکراتو د روند مختل کولو لپاره به دغه خبرې نه زه ګوره په سرحد درته وایم دغه د امارت اسلامي طالب چارواکي په سرحد باندې خبر دي چې دا مذاکرات بې نتیجې دي او کومه پایله نه لري او نه په پاکستان باور سره مارم دوی ځان نه ملامتي افغان نور به ځان ملامت نه کوي سبا توې چې مذاکرې ته رانغله یا په میز کې ناستل یا اصول ډیپلوماټیک امرات نه کړل. دا ګوره په اوس چې رئیس استخبارات مخکې ویني لګلای و یعنی دوی هم پیږي نړۍ هم پیږي د سیمې وادونه خپل پاکستان خبره دا خبره زړه نقیس کولو بیا نقص کول بیا بیرته بیا کله چې عمله پیوسي بیا عذر کول کله بیا ګواښ کول کله وایي چې طالبان د موږ د اصل لاندې کله بیا وایي طالب نه موږ ډارېږو په موږ حملې کوي کله وایي ټي ټي پي په افغانستان کې ده کله وایي ټي ټي پي په پاکستان کې حملې یعنی ادرس بدلول دي مارج صاحب بالکل دا څه مشکلات دي دا په غربي برنامه د ګوري چې برنامه جوړي چې زمان او مصرف تلفات جوړ کیږي بیا ماتلیږي چې څو نور اهداف مسره وځي کی لکه په تادي جوړ خپل عارفانو ته داعش دا راوصل انتقالول مرکزی اسیا او د جې وته دلته بیا نو پاکستان په کې اهداف لري دغه د غلطو پالیسي لوجه نه چې خلک راپورته سوي دي او چین راغله دا د مهارول دا ادرس بدول خلک راوصل دي خو دا بیا بل مسله ده زمينه بر د داعش نور تروریستي ډلو ته د کډوالو پرون د بل پرون راتیرولو بیا خپل کډوال مجبورول پیسې ډالر ورکول جذبول دا بیا څنګه بل پروژه ده همدغه څه تعدیل جوړول چین ته یا مثلا مرکزی روسیې ته دا بیا نور پروژې دي مختلف ټول سره وجکي پنجاب امریکا او غرب باګراند ته سره پټې کړې دي بے ثباتی جوړول طالب نړۍ ته خود چې مثلا دا افغانستان کې بے ثباتی جنگ د جګړه ده د سولې خبرې یو داسې کړه داسې باندې کړه چې د کوم چوي جنگ ده مقصد دا اعلان کول سوله یعنی بے ثباتی د ولا ملل متحده شورا امنیت او فیصله وکړي امریکا او غرب تلار سره خو بے ثباتی د منطقه چې بے ثباتی ده د افغانستان خلک چې د امنیت هر شي جوړ تیار دي دا فشار نه راوړل د بل خواته فشار په امارت اسلامي راوړل چې دوی هغه دوی خواسته ومني دغه پلان سره تطبیقي دا ومني لار ورته څو شی فکرانی سی بیا دا جوړي څنګه چې یو پروګرام مختبوزي خلاصه پاکستان هیڅ وخت خپل خبرو ته وادو ته لاستیک ته کمیټو ته کمیسیونو ته نړیوالو اصولو ته اعلامیو ته هیڅ وخت ځم نه ده ځکه تر شایم لا تړي د نړیوال زبځواک هیواد ولر ده به دریغه به شرمه هر عمل چې ورته افغانستان دولت یا تدابیر ونیسي یا د مولا بیت الله اخوند د جهاد فتوا ورکړي چې د وړاندې فتنه فساد تلته د امریکا او روسي چې رايالته ده جهاد به اعلان ډیره زیاته مننه مارش صاحب په خبرونه کې تاسو حضور څخه نړۍ منندوی يم کور ما باد چې مکتمو وخت راکړ